ملګرو یو هلک چې د مستقبل لیدلو خطرناک طاقت ورسره وي هغه ته د اول نه پته لګي چې څوک بمري او کله بمري خو پریشانی دا وه چې هر څه چې هغه به لیدل هغه به بالکل رښتیا کېدل. ملګرو دا یوه داسې ویرونکې او ډیره انټرسټینګ کیسه ده چې ستاسو ذهن به آخر پورې کنفیوز وي چې څه کیدو واله دي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ځان تیار وساتئ ځکه چې اینډ به تاسو حیران کړي. د کہانی په شروع کې مونږ په پارک کې د کالج سټوډنټه وینډي وینو چې د خپل بیسټ فرند کیوین او نورو ملګرو سره هلته ګرځېدلی وي. د هغوی نور کلاسمیټان هم هلته موجود وي. وینډي چې د خپلو ملګرو عکسونه اخلي ناڅاپه یوه عجیبه خبره ورته په نظر شي. کله چې عکس اخلي او پورته ګوري نو ویني چې په لیکل شو الفاظو کې د های ډایو نه د وی توري غورځېدلی وي. دا خبره لږ ورته عجیبه ښکاري خو بیا هم دومره توجه نه ورکوي او عکسونه اخیستل جاري ساتي. وروسته ټول ملګری رولر کوسټر ته ځي چې نوم یې ډیول فلایټ وي او پاس یې د یو لوی شیطان مجسمه هم لګېدلې وي چې څه خبرې هم کوي. وینډي زړه نه غواړي چې په دې رولر کوسټر کې کینی ځکه هغې ته دنه یو عجیب احساس وي لکه چې څه غلط کیدونکي وي خو د ملګرو په زور بالاخره راضي شي. په شروع کې هغې ته مخکینی څوکۍ وررسیږي خو هغه نه غواړي چې تر ټولو مخکې کینی نو پاسي او شاته څوکۍ ته ځي چېرته چې کیوین ناست وي. وینډي بیا خپل کیمرا راوباسي چې عکس واخلي خو یو سکیورټي والا یې منع کوي او ورته وایي چې دلته عکس اخیستل اجازه نه لري. دا اوریدو سره کیوین هم خپله کیمرا بنده کړي. د کیوین مخې څوکۍ ته چیوینګم نشتلی وي چې د ده لاس ته هم ونیول شي. بل طرف ته د رولر کوسټر په هایدرالکس کې پټه خرابي وي خو هیڅ چاته یې پته نه و. رولر کوسټر چې شروع شي نو یو بل ملګری خپل ویډیو کیمرا راوباسي خو کله چې رولر کوسټر یو اود تاو اخلي نو کیمرا د هغه له لاسه غورځي او لاندې ټریک کې بند شي. کله چې رولر کوسټر پر همدې ځای تیریږي نو د کیمرې د وجې ټول هایدرالکس خراب شي. ناڅاپه د ټولو هارنسونه خلاص شي او د رولر کوسټر ویلونه هم راوتل شروع کړي. رولر کوسټر ناڅاپه له کنټرول نه ووځي او مخکینی ټریک نه خطه پرېوځي. په هماغه برخه کې د وینډي دوه ملګري ناستې وي چې لاندې غورځي. لږ وړاندې د یو بل اود تاو له وجې د هغوی یو بل ملګری هم د مرګ سره مخ کیږي. کیوین د هغه د ژغورلو ډیر کوشش کوي خو بچ یې نه کړي. رولر کوسټر د یو لوی تاو په منځ کې بند پاتې شي او د همدې وجې دوه نورې ملګري هم لاندې ولویزي. اوس یوازې وینډي او کیوین پاتې وي. هغوی کوشش کوي چې دا کارت بیرته شاته پوس کړي خو کارت ناڅاپه تیز شي مخکې ولاړ شي او کیوین دوه ټوټې شي. هماغه کارت هم له ټریک نه ووځي او وینډي هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو همدا وخت معلومات شي چې دا هر څه وینډي په خپل بد خوب کې لیدلی و. د لا هم په رولر کوسټر کې ناسته وي. هماغه سکیورټي والا د هغې مخې ته ولاړ وي چې مخکې د کیمرې کارولو نه منع کړی و. وینډي د دې خطرناک خوب له وجې سخته ویرېدلی وي. وینډي ناڅاپه هماغه صحنه بیا ویني لکه څنګه چې مخکې په خوب کې لیدلی و. هغه ګوري چې د کیوین لاس ته بیا هم چیوینګم نشتلی دی. همې دلته وینډي ته پوره احساس شي چې هغې رښتیا هم راتلونکي لیدلی دي ځکه چې راتلونکي ډیر خطرناک وي. نو دا سخته وارخطا شي او په زور زور چیغې وهي چې دا رولر کوسټر به کریش شي. د خلکو ته دا هم وایي چې هایدرالکس به خراب شي او ټریکونه به مات شي. د هغې د دې حالت له وجې منیجمنت مجبور شي چې هغه له رولر کوسټر نه ښکته کړي. منیجمنت د ټولو هارنسونه خلاص کړي او د وینډي ملګري هم ښکته شي خو بل کیریج لا هم لاک پاتې وي او د ډیر کوشش باوجود هم د دې دوه ملګري نشي راکش کیدلی. وروسته له دې چې دا خلک ښکته کړي رولر کوسټر بیا شروع کړي. وینډي د خپلو ملګرو د ژغورلو لپاره منډې وهي او ورته وایي چې رولر کوسټر بند کړي خو دا ځل خلک په غوسه شي او د له دې ځای نه ووسي. وینډي پوهېدې ده چې د زما دوه ملګري به مري خو هیڅ یې نشو کولی. دا یوازې ولاړه رولر کوسټر ته ګوري او بیا هماغه هر څه د هغې د سترګو مخې ته وشي لکه څنګه چې دی په خوب کې لیدلی و. رولر کوسټر له ټریک نه ووځي او د هغې نږدې ملګري د دې د سترګو مخې ته مړي شي. د دې پیښې له وجې وینډي سخته خفه شي او فیصله کړي چې دا ښار پرېږدي خو له تګ نه مخکې دا خپل سکول ته ځي چېرته چې کیوین سره مخ شي خو بې له دې چې څه خبرې ورسره کړي دا کړې مخ واړوي او له هماغه ځای نه ووځي. هماغه وخت کیوین هغې ته د یوې بلې پیښې ذکر کړی د جاز د کریش قیصه ورته کړی. د وینډي ته ووایي چې دا یوازې له تا سره نه دی شوی بلکې د دې نه مخکې هم یو چا راتلونکي لیدلی و او هغه ټول خلک چې د هغې پیښې نه ژوندی پاتې شوي وو وروسته په ډیر دردناک ډول مړې شوي وو. کیوین هغې ته د ډیت ټول طریقې بیانوي چې که څوک خپله مرګ له منځ نه بوسي یا یې سکیپ کړي نو مرګ بل کس ته لاړ شي. د هغې ته دا هر څه سم تشریح کوي خو وینډي دا خبره یوازې ټوکه او پرنک وګڼي. کیوین دا هر څه وینډي ته تشریح کړي خو وینډي دا خبره یوازې ټوکه وګڼي او له دې ځای نه ولاړه شي.
شي کور ته لتګ وروسته د خپلې خور د ګډ لک بریسلیټ لزان سره وساتي ځکه دې وخت کې هغې ته د ګډ لک ډیر ضرورت وي د یوازې وي او بل ناشنا ځای ته د کلو تیاری نیسي هماغه ورځ اخیستل شوي عکسونه په کیمره کې کتل شروع کړي کله چې وروستنی پار کې اخیستل شوي عکسونه ګوري نو په یو عکس کې یوه عجیبه نشه وویني هغې خپله هغه ملګرې وویني چې اوس مړه شوې ده هغې عکس داسې پوز کې اخیستی وي لکه د شیطان شکل د هغې شاته د رولر کوسټر تصویر هم ښکاري چې د کریش کېدو په حال کې وي او رښتیا هم د هغې مرګ د رولر کوسټر د حادثې له وجې شوي وي له دې وروسته وینډي د نورو ملګرو عکسونه هم ګوري په همدې کې هغې ته د دوو نورو ملګرو عکسونه هم په نظر شي خو په هغه عکسونه کې ورته د مرګ څه ښکاره کلو نه ښکاري بیا هم هغه مجبوره شي او هغوی ته رنګ ووهي خو دواړه نجونې فون نه وچتوي ځکه چې هغوی ټینینګ سلون ته تللي وي دلته هغوی یوه لویه تیروتنه کوي خپل د ټینینګ بیډ حرارت سیټ کړي او پکې څملي تر ټولو لویه تیروتنه دا کوي چې خپل ډرینک د ماشین پر سټیبلایزر یې کړي هغه ډرینک هماغه سټیبلایزر ته توی شي چې له امله یې شارټ سرکټ رامنځته شي د شارټ سرکټ له وجې وولټیج په خپله لوړیږي او د حرارت درجه هم ورسره لوړیږل شروع کړي لږ لږ حرارت زیاتیږي او دواړه نجونې هم دا تودوخه محسوس کوي دوی کوشش کوي چې له بیډه ووځي خو ناڅاپه یو لرګني تخته راولویږي او د دواړو بیډونو لاندې بند شي له همدې وجې دوی بیډونه نشي خلاصولی او ډیر بد ډول پکې دند پاتې شي د بیډونو شیشې هم چاک شي او د هغوی پوستکي سخت سوځېدل شروع کړي کله چې حرارت خپل حد نه واوړي نو اور واخلي دواړه نجونې ژوندۍ وسوځي او ډیر دردناک مرګ سره مخ شي وروسته معلومه شي چې د هم د دوو نجونو د عکسونو دننه هم د مرګ اشاره موجوده وه د هغوی ترمنځ په عکس کې یو ونه ولاړه وه چې ژیړه رڼا پرې لګېدلې وه همدارنګه د مرګ پر وخت هم د هغوی ترمنځ لرګني تخته بنده شوې وه او د اور له وجې یې ژوند له لاسه ورکړ او دلته مرګ دا اشاره ورکوله چې هغه دواړه نجونې باید په اور کې وسوځي د نجونو له مرګ وروسته وینډي پوره باور وکړي چې مرګ د دوی شاوخوا ګرځي وینډي دا خبره کیوین ته هم وکړي او هغه عکس ورسره شریک کړي چې په پارک کې اخیستلی وو وینډي کیوین ته ووایي چې په هماغه عکسونه کې د ټولو ژوندي پاتې شویو کسانو د مرګ نښې پتې دي کیوین هم د هغې خبره ومني همدا وجه وه چې کیوین د ناستې ترتیب ته وګوري او دا معلومول شروع کړي چې بل وار د چا دی هغه په خپل موټر کې د خپل ملګري عکسونه ګوري چې وار یې رانږدې شوی وو خو له عکس څخه څه نشي پوهېدلی همدا وخت یو ټرک شاته راځي او د هغوی له موټر سره ونښلي بیا دوی وویني چې ټرک ورو ورو د دوی پر لور را روان دی او حیرانونکې خبره دا وي چې ټرک کې هیڅ ډریور نشته دوی په موټر کې بند پاتې وي او ټرک ورته رانږدې کیږي په همدې وخت کې دوی د موټر مخکینی شیشه ماته کړي او په سم وخت بهر ووځي خو د همدې ټرک له امله د دوی ملګري چې په موټر کې ورسره ووژل شي د همغه ملګري وي چې وار یې رانږدې شو د ټرک د موټر فین د هغه په سر کې لنوي او همدې ځای مړ شي وینډي او کیوین دواړه ډیر حیران شي ځکه چې د هغې په عکس کې باسې کومه ښکاره نشه نه وه بیا دوی بل عکس ته وګوري په عکس کې هماغه اوس وړه شوي ملګري ښکاري دوی بیا کوشش وکړي چې معلومه کړي چې بل وار د چا دی په بل عکس کې د هغه کس سر ښکاره نه و نو دوی هیڅ نشي پوهېدلی له همدې امله دوی دواړه د هغه کس لور ته ولاړ شي او هر څه ورته تشریح کړي خو دی کس د دوی خبره بیخي ونه مني او دا ټولې خبرې بې معنا وګړي وینډي بیا هم دلته د مرګ نښې ویني دوی ډیر کوشش وکړي چې دی قانع کړي خو دی هیڅ هم اورېدو ته تیار نه وي ناڅاپه به دیوال څوړن دوه تورې راولویږي خو دې ته څه نه کیږي لږ وخت وروسته د خبرداریو د نه اورېدلو له امله دی هم ووژل شي د هغه سر په عکس کې ځکه نه ښکاره کېدل ځکه چې د هغې مرګ همداسې کېدل وو له دې وروسته دوه نور ملګري پاتې وي چې دواړه یوې هټۍ کې کار کوي وینډي او کیوین هلته ورشي د دوی عکس ته وګوري خو نه پوهېږي چې څنګه او څوک به مري خو وینډي په سم وخت پوه شي چې د هغې ملګري به د پور نه راغورځېدونکي سپایک له امله مري نو دوی هغه وژغوري خو ځکه چې دوی د مرګ پلان دلته خراب کړی و نو مرګ سمدستي بل لور ته ځي بل وار د هغې بل ملګري راشي او هغه په نیل ګن له امله ووژل شي هم دلته د عکس معنا هم روشن شي یعنی په عکس کې ښکاره شوی سپایک هم دا اشاره وه د خپل ملګري له مرګ وروسته د هغه بل ملګري پر دوی پولیسو ته راپور ورکړي خو ځکه چې پولیسو سره هیڅ ثبوت نه وي دوی یې خوشي کړي دا خبره دوی نور هم مغشوش کړي ځکه اوس دوی ته دا معلومه نه وه چې بل وار د چا دی ځکه چې مخکې ناستو خلکو ته یې هیڅ توجه نه وکړې له دې وروسته دواړه خپلو کورونو ته ولاړ شي کور ته په رسېدو سره وینډي ویده شي په همدې وخت کې د هغې خور د هغې نیکمرغه لاسبند له ځان سره واخلي ځکه چې هغه د خپلې ملګرې سره میلې ته روانه وي کله چې وینډي راویښه شي یو عکس مخې ته وویني او سمدستي پوه شي چې د هغې خور او د هغې بله ملګرې په هماغه څوکۍ ناستې وي چې اوس وار د هغې وي دي همدې دپاره وینډي کیوین ته رنګ ووهي چې هغه هم په هماغه میله کې موجود وي کیوین ورته ووایي چې د راتګ مخکې خپل عکس هم وګوري کیدای شي د خپل مرګ نشه پکې پیدا کړي وینډي خپل عکس وګوري خو څه چرغنده نشه پکې ونه مومي خو د وینډي په ټي شرټ باندې
مکینلی لیکل شوی وي. لدې څخه د دې ته دا خبره ذهن ته راشي د هغې ملګري ایان مکینلی به د زما د مرګ سبب شي. کله چې د کیوین عکس وګوري په هغه کې هم څه واضح نه ښکاري، خو د پوه شي چې په هغه ځای کې اورلوبې فایر ورکس کیږي او دواړه دا درک کړي چې د دوی خپل مرګ بعد څنګه وي. وینډي په بیړه میلې ته روانه شي. په لاره کې د هغې د موټر راډیو په خپله چالانه شي او یوه سندره پکې غځیږي چې نوم یې وي Someone Walking Behind You. وینډي له دې څخه پوه شي چې ایان زما تعقیب کوي، نو دغه نور هم تیز منډه کړي. بل لور ته کیوین په میله کې د وینډي خور پیدا کړي او هغه ترلې لیرې شي. هماغه وخت وینډي هم دلته را رسیږي. ناڅاپه څو هلکان او لوبي بلې کړي. له امله یو آس میریږي او منډه وهي. د آس رسی د وینډي د غاړه تاو شي او هغه هم له ځان سره کش کړي. وروسته هغه نږدې و چې په یو غشي ولګیږي، خو په سم وخت کې کیوین د سپری کوي او د وینډي د خور ژوند ژغورل کیږي. اوس دکه چې کیوین هم دلته مرګ ته دوکه ورکړې وه، وار د بل چا کېده. ناڅاپه د دوی یوه ملګري مړه شي. بیا وار د کیوین کېده، وینډي دی هم په وخت وژغوري. وروسته وار د بل ملګري کېده، خو مخکې له دې چې څه وکړي له اورلوبو څخه ډک یو بې ثباته موټر د هارې پر لور راشي. اورلوبې هر لور ته خوري شي، خو هماغه اورلوبې په یوې چری پیکر ماشین ولګیږي. د دې عمله هغه ماشین راولویږي او پر ایان مکینلی راپریویږي او هغه پر ځای مړ کړي. دلته برعکس حالت رامنځته شي. اصل کې د مکینلی لیکنی له مخې دا اشاره وه چې وینډي باید د همدې ماشین له امله مړه شي، خو ایان د هغې مخې ته راغلی و او مرګ یې د هغې پر ځای خپل کړ، ځکه چې د وینډي وروسته وار د هغه و. له دې ځای نه صحنه 15 میاشتې وروستو ته واوړي. وینډي په میټرو کې روانه وي. په همدې میټرو کې یو سړی هماغه سندره وایي There is someone walking behind you. دا اورېدلو سره وینډي ډېره وارخطا شي. هغې پام شي چې د میټرو نمبر 088 دی چې که وواړي 188 کیږي. په میټرو کې د هغو ټولو ځایونو پوسټرونه وي چې ملګري یې پکې مړي شوي وو، خو یو اضافي پوسټر هم وي چې شاید د هغې لپاره اشاره وه د تمځای ته له رسېدو مخکې یو تمځای کې اخکوته شي، ځکه چې زړه یې بد احساسه و. کله چې اخکوته شي خپله خور او کیوین وویني، درې واړه بیرته بل میټرو ته وخیږي. ناڅاپه میټرو له پټلۍ ووځي. ټولو نه لومړی د وینډي خور مړه شي، وروسته کیوین مړ شي او په پای کې وینډي هم خپل ژوند له لاس ورکړي. همدې وخت کې وینډي بیا سترګې پرانیسي او پوه شي چې دا هم یو بل خوب و، یعنی هغې یو ځل بیا راتنوی لیدلی و. اوس وینډي درک کړي چې مرګ د دوی درې واړو لپاره یو ډیر خطرناک پلان جوړ کړی دی. دوی هڅه وکړي چې میټرو ودروي، خو هیڅ ګټه ونه کړي او درې واړه په همامه ډول مړي شي. همدې سره کیسه پای ته رسیږي. ملګرو که غواړئ د دې فلم 4مه برخه واوړئ نو په کمنټ کې نیکسټ ولیکئ او 5مه برخه هم راتن کې ده، نو چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. مننه.